توبه توبه یو عربي لفظ چې معنا یې راګرځېدل او رجوع کول دي او په اصطلاح کې د ګناه څخه پښیمانتیا د هغې پرېښودل ترک او الله تعالی ته رجوع کول ته توبه ویل کېږي. توبه هم د نورو اعمالو په شان ځان ته اصول او قواعد لري. لومړی هغه ګناهونه چې تا په تېر ځل کې کول د هغې باندې به ته پښیمانتیا او ندامت ښکاره کوي، په هغې باندې به پښیمانه کېږي او د هغې څخه به توبه باسي. بیا دویم هغه ګناه چې تا په تېر ځل کې کوله هغه باید مطلقا د اوس ته هغې پرېږدې، ترک کړې او الله تعالی ته رجوع وکړې. داسې نه شي چې هغه ګناه چې تا تېر ځل کوله د توبې څخه یې وروسته بیا وکړې یا اوس هم پکې لګیا اوسې. ځکه په دې ارتباط زینون مصري رحمت علیه فرمایي چې هغه څوک چې هغه عمل پرېږدي، هغه ګناه پرېږدي او ما په خوله باندې استغفار وایي، دې ته کاذبه توبه موږ ویلی شو. یعنې د ده هغه توبه د ژبې تر څنډو پورې محدوده ده. په ژبه باندې استغفار وایي چې خدای ما وبخې، وایي چې ما ته مغفرت وکړي، اما بیرته هماغه ګناه او عمل بیا ترې صادرېږي. نو دا رقم توبه د توبې اصول دا نه مراتی چې موږ هغه توبه باندې هغه ګناه باندې توبه وباسو بیا یې سر ته ورسو، دغه بیا ګناه د موږ بیا کاذبه ګناه ده. دریم قوي هوډ او عزم به کوو چې هغه تېره ګناهونه چې موږ کړي دي د هغې څخه پښیمانتیا هم وکوله، ترک هم کړله، په آینده کې باید هغه بیا تکرار نه کړو. په آینده کې باید ځان ورڅخه وساتو چې هغه ګناه موږ څخه په آینده کې بیا تکرار نه شي. په توبه کې هېڅکله هم ځنډ مه کوئ، ځکه مرګ موږ ته ډېر نږدې ده. موږ نه پوهېږو چې څه وخت مرو او څه وخت زموږ د ساه د بدن څخه روح او د بدن څخه وځي او موږ نور جاتې په دې دنیا کې نه اوسي. هغه وخت به بیا تاسو دومره وخت ونه لرئ چې توبه وباسئ. نو بهترینه موقع همدا اوس موقع ده تر څو الله تعالی ته رجوع وکوئ، توبه وباسئ، په خپلو تېرو غلطیو باندې او د آیندهو څخه پناه وغواړئ. په دې مورد کې لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحت کوي، ورته وایي چې ای زوی جانه ته په توبه ویستلو کې ځنډ او وروستوالی مه کوه، ځکه ته نه پوهېږې چې مرګ تا ته کله راځي. مرګ خو ناڅاپي راځي که نه. نو په هغه ارتباط چې موږ د مرګ د نېټې څخه خبر نه یو چې موږ به کله مرو، هم هر مهال تر څو چې څومره چې زر کېږي د خپلو بدو اعمالو څخه د خپلو ګناهونو څخه توبه وباسئ. مرګ تل په یاد لرئ، ځکه چې مرګ ناګهانه راځي او مرګ چې موږ چېرته موږ مرګ په یاد اوسي، موږ هلته بیا ګناه ته زړه نه ښه کوو. هلته بیا موږ لکه یو عالم وایي چې دوه شیان ما د ګناه څخه منع کوي، یو د مرګ یاد او بل د الله تعالی په حضور کې درېدل. که چېرته موږ خپل مرګ سترګو ته راوګرځوو، هغه ورځ چې موږ مړه کېږو بیا په قبر کې ایښودل کېږو، ټول خپل خپلوانو څخه راځي، ولته یوازې موږ پاتې کېږو، هغه ورځ تاسو په ذهن کې وګرځوئ. او بل هغه چې د الله تعالی حضور ته درېږي، په کومو اعمالو به ته درېږي، تا به څه شی کړي وي، کوم نیک کارونه به دې کړي وي چې د الله حضور ته ته درېږي. آیا الله تعالی دې ځان څخه راضي کړی که نه دی راضي کړی؟ که دا دوه شیان موږ چېرته په ذهن کې تصور کړو نو موږ ګناه ته بیا زړه نه ښه کوو، نه ګناه نه د هغه د نفس په موږ غالبه کېږي تر څو ګناه موږ سرته ورسوو. په دې ارتباط کې دقاق رحمت علیه د مرګ د یاد ساتلو او د هېرولو موږ ته ګټې او تاوانونه ښیي. هغه وایي که چېرته تاسو مرګ په یاد ولرئ، تاسو درې ګټې کوئ او عزتمند کېږئ. یو دا چې بیړنۍ توبه به تاسو وکوئ، ځکه د مرګ نه ویره لرئ، تاسو بیړنۍ توبه کوئ. بل زړه ته به قناعت حاصل شي، زړه به سکون پیدا کړي او الله تعالی ته به نږدې شئ. او دریم دا چې تاسو په عبادت کې بیداره اوسئ او په عبادت کې به سستي او تنبلي نه کوئ، همیشه به د الله تعالی حضور ته په وخت سره حاضرېږئ. او وایي که چېرته تاسو مرګ له یاده څخه وښکه، هلته تاسو درې عذابه درکول کېږي او درې تاوانه کوئ. یو دا چې په ګناه کې به ځنډ کوئ، ګناه به د هېره وتئ، ځکه په ګناهونو او په هغې کې به دومره غرق اوسئ چې ګناه ته د خدای ډار ته مرګ ته به هېڅ فکر نه اوسي، توبه به راڅخه پاتې وي. بل هغه مال چې موږ ګټو، هغه خوښي چې موږ لرو، په هغې به رضایت نه ښیو، نه به راضي کېږو پرې. څومره چې موږ ته کفایت کوي هغه موږ پرې ګزاره کېږي، مګر پر هغې به نه قناعت کوو، نه به رضایت پرې ښیو. او دریم په عبادت کې به سستوالی او تنبلي کوو. نو یو چا په عبادت او اطاعت کې چې سستوالی او تنبلي راشي، د هغه د ژوند څخه خوښي او سکون او رونق له منځه ځي. نو خوږو درنو ملګرو هیله کوم بهترینه موقع ده همدغه چې الله تعالی ته ځانونه نږدې کړو په توبه سره. توبه وباسئ، په خپلو تېرو ګناهونو باندې اعتراف وکوئ او د هغې څخه نور د مرګه پورې د هغې څخه لاس واخلئ تر څو بیا تکرار نه شي.
ځکه په توبې سره یو انسان غښتلی کېږي، انسان الله تعالی ته قرابت او نږدېوالی زیاتېږي. انسان د الله تعالی په عبادت کې دی خپل بیا سکون او ځان سکون احساسوي، ځان پکې راحت، انسان د غلط مسیر څخه ګرځوي. کله چې انسان په خپله ګناه باندې اعتراف کوي نو د ګناه څخه دی لاس مینځي او الله تعالی ته مستقیم هغه څه چې د الله تعالی قانون ده، هغه څه چې د رسول الله وینا او د سنت ده، موږ په هغې عمل وکړو نو انشاءالله چې ژوند مو د خوښیو او بریالیتوبونو څخه ډک کېږي. نو په دې هیله چې همدا اوس د توبې لپاره هېڅکله هم وخت تېر نه وي. هر وخت الله تعالی دروازې د هغه بندګانو لپاره چې ده ته رجوع کوي، وازې د رحمت او مغفرت